السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم تاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، د څو مصروفیاتو له وجې چې مې دا 2-3 شپې ویډیو نه اپلوډ کړې او چا څه مې د کمنټو او لا په واتساپ کې جواب نه ورکړی، له هغو چې ډېر معذرت. بعد د هغه ما یوه ویډیو اپلوډ کړې وه په خپل یوټیوب کې چې څرنګه تاسو د پیوټ اپلیکیشن چرپۍ وګټئ، او ما دا بالکل داسې نه و لیکلي څرنګه تاسو له پیوټ اپلیکیشن چرپۍ وګټئ. ما په ویډیو کې دا لیکلي ول چې دا د ویډیو د هغو لپاره د کومو ملګرو سره ما چې غوښتنه کړې وه، ولې هغه ملګري څوک وو هغه اوسېدل بار، یعنې بار ملکو کې ترکیې کې اوسېدل او 2-3 نور مطلب بار ملک کې اوسېدل. ورې دغه اپلیکیشن روپۍ ګټل ډېر اسانه ده. اوس داسې نه ده چې پاکستان کې مو روپۍ نشو پرې ګټلی، په افغانستان مو روپۍ نشو پرې ګټلی، په انډیا بهر کې مو روپۍ نشو پرې ګټلی، روپۍ پرې ګټلی سو، روپۍ هر چیرې ګټلی سو پرې. ولې هغه اپلیکیشن چې کوم ده هغه هر چیرې دغه یو رقم کار کوي، دغه یو رقم وي. خو دا بار چې کوم خلک دي هغو لپاره دغه صحیح ده چې مثال هغو چې روپۍ زر باسلی سي او د هغو د روپیو راایستلو طریقه ډېره اسانه ده. کله چې ما دا پیوټ باندې ویډیو جوړه کړه، د دغه مطلب مې دغه و چې صرف هغو شپږ اووه نفرو ته مې شخصي جوړه کړې، ولې هغو ما ته ډېره غوښتنه وکړه چې موږ ته دغه را جوړ کړه. هغو هم پوره چلولی، روپۍ راایستلې وي. هغو صرف ما چې دا غوښتي ول چې څرنګه مثال پاور زیات کړو. ما ځکه ویډیو پر سره جوړه کړه، مال کوم هغه خلک نور چې بهر اوسېږي هغه هم باید دغه اپلیکیشن چې فایده واخلي. چې مثال ما چې په خپل هم دا د روپیو راایستلو طریقه ما بالکل نه وه زده، صحیح دا ما نه وه زده څرنګه روپۍ راایستم. خو تاسو کمنټو زه هغه کړم پریشانه کړم، مال خامخا دغو پښتنو وروڼو ته دا د کمنټو جواب ورکړم او ته وایم چې موږ څرنګه روپۍ راایستلی سو. ما ته په خپل دا طریقه نه وه معلومه چې پیوټ اپلیکیشن چې روپۍ څرنګه راایستلی، بیا دا نورو معلوم دي ایډمو به چې څرنګه روپۍ راایستلی سو، ایډسنه چې یوټیوب چې دغو چې څرنګه روپۍ دا اسانه کار ده. خو دا اپلیکیشن چې روپۍ راایستل هغه یو ځان ته قانون، یو ځان ته کار وي. هغه مثال ډېره مشکل او سړی روپۍ جنا وباسي، ولې ما ته بالکل نه معلوم. او پیوټ اپلیکیشن ما لږ وچلول او روپۍ مې له زره باندې ګټلې. ولې مثال زه دغه نه معلوم چې د هغه روپۍ راایستل په دغه ملک کې پاکستان کې، لا په افغانستان کې، لا په انډیا کې ډېر مشکله ده. او هغه خلک یې راایستلی چې څوک خلک چې بار اوسېږي، یعنې په بار ملکو کې. خو که دا چا چې ما چې پوښتنه کړې که هغو کې څوک د بار ملک سړی یي، هغو ته دا طریقه ورښیم چې تاسو څرنګه روپۍ راایستلی سئ، که په ترکیې کې یاستئ، که په اسټرالیا کې، که په ایرلنډ کې، بل پر ملک یاستئ، هلته روپۍ راایستل کېږي. په نورو ملکو کې نه یم خبر. ولې دا کوم ویب سایټ دا طریقه زه درښیم، دا مال هغه سړي چې پوښتنه وکړه، کوم سړي چې ما چې غوښتنه کړې وه څرنګه موږ پاور زیات کړو، ما چې کومو خلکو ته ویډیو جوړه کړې وه، ما دا پوښتنه له هغو چې وکړه چې تاسو چې مثال لیک روپۍ در ایستلې وي په مخ ته دغه اپلیکیشنه چې هغه مې څرنګه در وایستلې، نو دوی ما ته وویل هغه لپاره یو بلاک چین ویب سایټ ده، هغه به آی ډي جوړوي، په هغه کې آی ډي جوړه کړئ. د هغه بعد مثال تاسو ته جیمیل ته یو میسج درځي، هغه جیمیل تاسو کوم په موبایل کې چال کړی ده. بیا چې کوم ستاسو دا بیټ کوین په موږ په اپلیکیشن کې دی، دا به لیږئ بلاک چین ته. بلاک چین چې ولېږئ، د بلاک چین چې مثال یو تاسو ته $100 راسي، هغه به تاسو ورښاروئ په بینک کې چې ما بلاک چین کې دومره روپۍ دي زه دا راباسم. وریا مثال بلاک چین آی ډي دی په خپل کمپیوټر کې ووهي، وریا تا روپۍ راواړوي او تا روپۍ له هغه ځای چې در وکاږي او تا ته نغدې درکړي. اوس مثال داسې نه ده چې دا کار چې کوم ده دا بهر ملکو کې دی، کیدای شي په بر ملک کې مې، په انډیا کې مې، پاکستان کې مې، په افغانستان کې مې، خو ما ته په دې اړه معلوم نه دي. ولې دا طریقه ما ته یو سړی راوښوله، کوم سړي چې بار و او هغه روپۍ ور ایستلې دي. ما چې کوم کمنټونه ولیدل، ما خامخا ما وویل ما خپلو سبسکرایبرو ته، خپلو پښتنو وروڼو ته دا مثال طریقه ور وښیم. طریقه مثال نوره څه شی ده هغه تاسو په موبایل کې درښیم. بلاک چین کې به آی ډي جوړوو، د آی ډي بعد تاسو مثال آی ډي جوړه کړئ، بیا به له هغه چې له خپل اپلیکیشنه چې روپۍ در لیږئ بلاک چین ته، بلاک چین به بیا تاسو بینک کې ورښاروئ بار ملکو کې، داسې نه ده چې پر ملکي. او ما ته معلوم نه ده چې دا پر ملک کار کې کانه کې بار ملک کې دغه سیسټم ده. بلاک چین کې مې آی ډي جوړه کړه، بلاک چین ته روپۍ ولاړې، د هغه بعد په بینک کې صرف بلاک چین آی ډي ورښکاره کړي، هغه تاسو آی ډي راواړئ په خپل کمپیوټر کې او هغه بعد خپلې روپۍ راوباسي او تاسو ته درکړي. نو ملګرو راځئ چې ویډیو سټارټ کړو او تاسو ته یې په موبایل کې درښیم څرنګه تاسو بلاک چین آی ډي جوړوئ او څرنګه تاسو له خپله پیوټ اپلیکیشن چې بلاک چین ته روپۍ لیږئ. راځئ شروع کړو. ګرانو ملګرو، د دغه طریقې لپاره به تاسو خپل لاړ شئ کروم ته او په کروم کې به ولیکئ بلاک چین. صحیح ده؟
بلاک چین سپیلنګ تاسو ګورئ بالکل به همدا سپیلنګ لیکئ او هغه بعد به تاسو کلیک کړئ په نیکسټ باندې صحیح شو بلاک چین به تاسو ته راواوړي دغه داسې به راواوړي صحیح ده خو تاسو به دلته ولیکئ دلته به لیکلی وي ساین اپ لا لاګین خو تاسو به په ساین اپ کلیک کوئ ولې تاسو به نوې آی ډي جوړوئ د نوې آی ډي لپاره به تاسو چې یو ایمیل وغواړئ یعنی جیمیل کوم جیمیل چې تاسو په موبایل کې په دې وخت خلاص وي او تاسو یې چلوئ د هغه لپاره به دلته تاسو خپل جیمیل واچوئ کوم جیمیل چې مې یو بیا ځل درته وایم کوم جیمیل چې تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړی وي د هغه بعد پاسورډ او کنفرم پاسورډ داسې راچوئ د هغه بعد به تاسو خپل جیمیل ته راسئ او ستاسو جیمیل ته به یو آی ډي راغلی وي صحیح ده جیمیل ته چې راسئ دلته زما آی ډي راغلی ده تاسو به ګورئ یور ویلټ آی ډي د آی ډي چې کومه ده دا به تاسو را کوپي کړئ په دا شنه خط چې لیکلي دا شین خط به تاسو داسې را کوپي کړئ صحیح ده کوپي وایرل به کړئ او د هغه بعد به تاسو دلته راسئ لوګین به کلیک کړئ او په لوګین کې به تاسو خپله آی ډي پیسټ کړئ لکه دا ما پیسټ کړې ده او د هغه بعد خپل پاسورډ واچوئ کوم پاسورډ چې مې هلته ورچولی د هغه بعد به تاسو په لوګین کلیک کړئ او د هغه داسې خلاص شي اته به مثال تاسو سکسس لوګین سکسسفل اوس دلته زما یور پیم نشته صحیح ده اوس به تاسو څه کوئ دا کومه ویلټ آی ډي سیم ده هغه به تاسو یوسئ او دلته به تاسو خپل اپلیکیشن خلاص کړئ پیوټ اپلیکیشن پیوټ اپلیکیشن خلاص کړئ زما د نن ورځې شل پاور دی ولې زه نه استعمالوم دلته روپۍ راایستل ډېر مشکله کار ده خو تا کار کې کا نه کړي د دې لپاره زه خپله نه چلوم دلته چې ما خپله ګټلي دي اشاریه $55 ما ګټلي دي چې یو مخ کم دي د هغه بعد دلته ولاړ شئ وډرال مطلب دغه ده روپۍ در وباسئ صحیح ده او کومه آی ډي ستاسو درغلی وه ویلټ آی ډي کومه ستاسو په جیمیل هغه به تاسو دلته پیسټ کړئ د پیسټ کېدا لپاره به تاسو هغه آی ډي یورې را کوپي کړئ صحیح ده هغه آی ډي کوپي کېدا لپاره به تاسو دلته جیمیل ته ولاړ شئ او دا به کوپي کړئ صحیح شو او د هغه به تاسو دلته ولاړ شئ دلته به پیسټ کړئ صحیح شو او دا چیر سی ډي لیکلی ده د هغه جبه دا پورته خط به تاسو پاک کړئ او کومه سی ډي سیس لیکلی د هغه بعد به نور خط پرېږدئ دلته او دلته لیکلی اماونټ یا څومره روپۍ تاسو درباسئ څومره ډالر تاسو به لیکئ ویډرل آل یعنی ټول ډالر زه راباسم څومره چې دی هغه ټول زه راباسم د هغه بعد میمو کې به تاسو ولیکئ پیوټ انکم هغه ستاسو خوښه ده که دلته هر څه لیکلی شي ولیکئ پیوټ انکم که مې هر څه لیکل یعنی ما دلته ولیکل د پیوټ تنخواه صحیح نه او دلته به تاسو سبمیټ کلیک کړئ دلته یې اس که ولیکل اماونټ از لیس دین منیمم لیمیټس یعنی تاسو روپۍ نشئ درېستلی ولې تاسو روپۍ ظاهره لا ډېرې کمې دي خو کله چې تاسو په سبمیټ وکړئ دلته ولیکئ تاسو روپۍ اوس المس کمې دي اوس نه راوځي خو که تاسو روپۍ زیاتې وي هغه به دلته سبمیټ سي او د هغه بعد به تاسو روپۍ راسي په 20 منټه کې به تاسو روپۍ دلته بلاک چین ته راسي او به ولیکل سي لا $3 لا مثال څومره روپۍ دلته رالیږلې دي د هغه بعد به تاسو خپل هغه وکړئ تاسو خپل کوم بینک چې دا هلته به ورسئ که له هغو له بلاک چین سره څه لینک وو نو هغو ته ستاسو دا ورښکاره کړئ د هغه بعد هغه تاسو ته روپۍ درکولی سي نو ملګرو که دا چیرې کار کړ خو ډېر به ښه او که کار نه کړو هغه ستاسو نصیب ده خو رایستلو طریقه یې همدا ده نو ډېر مننه د الله په امان